هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د لامبو وهنې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د هرات ولایت د بېلابېلو خصوصي ښوونځیو څخه باندې 300 زده کوونکو ګډون کړی و چې په پایله کې مخکښ لامبو وهونکی په ډالیو وستایل شو. د دغې سیالۍ په لاره اچونکي وایي د دې سیالۍ څخه یې موخه د زده کوونکو د لامبو وهنې د وړتیاوو لوړول دي. نن په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو ترمنځ د لامبو وهنې د سیالیو اخرنۍ ورځ وه چې په ترڅ کې د لومړي، دوهم او دریم مقام ګټونکي په ډالیو، میډالونو او ستاینلیکونو وستایل شول. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې رئیس سید اکرم الدین حبیبي وایي چې په دغه سیالیو کې څه باندې 300 زده کوونکو د لومړنۍ، منځنۍ او لیسې دورو څخه ګډون کړی و. مسابقه که امروز شما به اختتامی تشریف آوردین، مسابقه است که بین مکاتب خصوصی همه سال برگزار میشه و امسال هم بین چندین مکاتب خصوصی برگزار شد که امروز شاهد کاپای قهرمانی مکاتب و مدالهای شاگردان عزیز است. به تعداد تقریبا 300 شاگرد از دوران ابتدایی، متوسطه و لیسه. همدغه راز چارواکي په روان کال کې د ښوونځیو لپاره د ورزشي وړتیاو د لوړولو د پلانونو څخه خبر ورکوي. ذکریا رحیمي د هرات ولایت د ښوونې رئیس وایي چې د روان ښوونیز کال لپاره ډیری تفریحي او ورزشي پلانونه لري چې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به پلي شي. ما برنامه بسیار زیادی در سال تعلیمی 1399 داریم که بین مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی که یکجا برنامه‌های تفریحی و بعضی برنامه‌های علمی و فرهنگی و برنامه‌های رقابتی رو اندازی کنیم. ان شاء الله در سال جدید تعلیمی، یعنی در سال تعلیمی 1392 برنامه‌های خیلی خوبی پیش رو داره. لامبو په هیواد کې د هغو لوبو څخه ده چې ډیری مینوال لري، خو د معیاري حوضونو کموالی او لوړ قیمت د هغو ستونزو څخه دي چې د دغه ورزش مینوال ورسره مخ دي.